د خوست ولایت اداري اصلاحات او ملکی خدماتو ادارې د ولایت مقام د کارکونکو چارو ریاست سره په همغږي د خوست ولایت ملي رادیو تلویزیون کارکونکو ته د پلان جوړولو ارزونې او نور اړوند برخو کې یو ورځنی سیمینار ورکړ. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې د ولایت مقام د کارکونکو چارو ریاست سره په همغږي حساده ده چې د ولایت د ټولو ملکی کارکونکو ته د پلان جوړولو ارزونې او نور اړوند برخو کې ورته سیمینارونه ورکړي. اصلاحات اداري او د خوست ولایت مقام په همغږي د خوست ولایت د ملي رادیو تلویزیون په مقام کې یو ورځنی ورکشاپ د ارزونې په باب باندې تقدیم شو چې په یاد ورکشاپ کې تقریبا لاندې مهم او اړین موضوعات دوی ته تقدیم شول، لکه د ارزونې قانوني بڼه او اصول دي او د ارزونې اړین اسناد دي او د ارزونې کمیټه ده او د ارزونې ګټې او فواید دي چې د یادې برنامې په پای کې به ټول مامورین او کارمندان وکولی شي چې په خپلو اداري کارونو کې پرمختګ او چټکتیا پیدا کړي. بل لور ته د خوست ملي رادیو تلویزیون امیر مولوي صبغت الله طایب د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو ادارې له مسؤلینو مننه وکړه چې د ملکی مامورینو د چارو لاښوالي او په اړونده برخه کې د ظرفیت لوړونې سیمینارونه په خپل وخت دایروي. نو دا ورځنی ورکشاپ چې زه په خپله هم په دې کې موجود وم ډېرې مهمې برخې درلودې. یوه اړتیا خو دغه وه چې کارمندان به لا هم خپلو کارونو ته متوجه شي او په دې ورکشاپ کې د کارمند وړتیاوې چې سره کم ته یو کارمند کولی شي چې خپله وړتیا وښیي په خپل مسلک کې او همداشان خپل سلوک او اخلاق په خپل مابین کې د کارمندانو او د ولس سره چې په کوم وخت کې دوی مخامخ کېږي د دوی تر مابین داسې نوره مهمې کړنې وې، داسې مهمې لارښوونې وې چې دوی د خوا ترسره شوې او دغه ورکشاپ کې موجودې وې. او موږ خو ولسونو ته یو ډاډ ورکوو چې د موږ د خوست ملي رادیو تلویزیون چې دا یوه دولتي رسنۍ ده، د خلکو رسنۍ ده، د دوی موږ نمایندګان یو او دوی ته موږ پوره ډاډ ورکوو چې د موږ کوم مسؤلیت جوړیږي په خپله برخه کې، په رسنیزه برخه کې د خلکو اوازونه دي، د خلکو غوښتنې دي، د ولس او د دولت تر مابین همغږي ده او د دوی تر مابین یا دغه موږ یو پل حیثیت جوړیږو. نو دغه مسؤلیت به موږ په پوره ډول انشاءالله سر ته رسوو، د ولس غوښتنې به تر حکومت رسوو، د حکومت غوښتنې به تر ولس رسوو انشاءالله. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یادې ادارې له لوري په اړونده برخه کې د مامورینو او کارکونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې دې ته ورته سیمینارونه په بېلابېلو اداراتو کې دایر کړي دي.